السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. د سکیچر پنځمې ویډیو ته ښه راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د لیست جوړولو طریقه ښیو چې څنګه کولی شو لیست جوړ کړو. نو لومړی راځو لیست صفحې ته. د لیست صفحې کې تاسو ته لیست ویو اضافه کړو. کله مو چې دغه اضافه کړ لیست به راسئ دغه کسټم ویو برخه ته. دلته به یو کسټم ویو هم اضافه کوي. مثلا دلته تاسو یو دغه میټریال بټن به واخلئ. د باندې به لیست کلام کوي. د انجکټ برخه ته به راسئ. دا هم ګردوالی دی. دغه بټن د لیست د بټنو ګردوالی مثلا 8 ملي ده. دا هم رنګ ده. مثلا رنګ یې پخپله ټاکل کېږي. لکه دغه رنګ دی نو دا دې دغه رنګ انتخابېږي. مثلا دلته به راسئ ویوز برخې ته لیست ویو. دلته به راسئ دلته به دغه کسټم ویو کې لیست اوټ اف 3 تاسو به راسئ دغه ون جن کسټم ویو ته. کله چې دلته راغلئ نو تاسو به راسئ د ویو برخې ته. ټکسټ یا ویجټ ټکسټ دغه برخې ته راسئ. دلته به انتخاب کوئ میټریال بټن. دلته به لیست ته راسئ. دلته به اډ لیست ووایئ. اډ لیست مخکې توپیر کوي ماپ یو فارمول چې ورکوئ تاسو به ورکوئ. دلته به دا اوس اضافه کړئ. دلته اوس مثلا پوزیشن دلته به لیست ماپ یو انتخاب کړئ. دغه ځای کې به مثلا ولیکئ ټایټل دا به اوس کاپي کړئ. دا اوس کاپي کړئ. اوس به راوځئ شاته. اوس به ون کانکریټ ته راسئ. کله چې راغلئ لیست برخې ته به راسئ. ایډ به ووایئ دریم ایډ کې. دلته کې به دلته به کې ولیکئ ټایټل کوم چې کټ کړی دلته به ورته ولیکئ مثلا لومړۍ برخه او په دغه درېیمه برخه کې به همداسې یو انتخاب کوئ. هر څومره برخې چې انتخابوئ دلته به همداسې اضافه کېږي. مثلا دا ده 4 برخې مثلا 8 برخې 14 برخې زه ورکومه. دا هم 14 شول. بیا راسئ ویوز برخې ته. ویوز برخې ته چې راغلئ تاسو به اوس دلته د دوهم لیست ویو کې انتخاب کوئ. درېیم ده دلته به هم لیست انتخاب کوئ. دلته هم لیست ماپ یو دا هم لیست کارو جوړ کړو. اوس به یې رن کړو تر څو به ویډیو ودروو. اپلیکیشن به داسې وخوځي دا هم د لیست مثلا لومړۍ صفحه دومره لومړۍ برخه ټولې 18 ځان مې ضبط کړي دي. تر بلې ویډیو پورې د خدای الله سپارم.